کوم چې ویشتنځای یا پیچ ورته وایي هغې باندې هم دومره تمرکز نه وي چې یاره دا ما دومره سپورټ راکوي. زه اول السلام علیکم ګرانو دوستانو. فضل حق فاروقي د BBC سره تازه مرکه کړې ده. فضل حق فاروقي د خپل تیر ژوند او د کرکټ په اړه باندې هم معلومات ورکړي دي او په نړیوال جام کې د لوبېدو لپاره هم پوره چمتووالی نیولی دی. د ده د خبرو مهم ټکي مرخص دي په دې ویډیو کې مې درته چمتو کړي دي. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. فضل حق فاروقي وایي زما ارمان دی چې د نړۍ په غوره توپ اچوونکو کې وشمېرل سم. فضل حق فاروقي د استرالیا پیچونو او ویشتنځایونو ته په کتو وایي زه تر ډېره پیچ ته نه ګورم بلکې له خپلو وړتیاوو ګټه پورته کوم. که چیرې پیچ را سره مرسته کوي نو دا به زما لپاره اضافي ښه خبر وي. د استرالیا پیچونه هم ښه دي او بونډرۍ هم غټې دي نو هڅه به کوو چې ښې لوبې وکړو. هغه په IPL کې د لوبېدو او تجربې په اړه وایي په داسې یو لیګ کې لوبېدل چې هلته د نړۍ غوره کرکټران راټولېږي مورال لوړوي او لوبغاړو ته داسې ډاډ ورکوي چې په هر ډول حالاتو کې ښه لوبه وکړي. فاروقي د خپلې توپ اچونې په اړه وایي یو څه اندازه چټکوالی لري او یو څه مهارتونه هم لري چې ده یې ډاډه کړی دي. خو دا هم وایي چې په لوبډله کې د مین توپ اچوونکي په توګه د فشار احساس هم کوي ځکه چې تمې ترې زیاتې کېږي. نوموړی د خپل کریر په اړه وایي چې په لومړۍ کې چې نه مین توپ اچوونکی وم هغه وخت چې راشد خان او مجیب زدران مخکې تلل په لیګونو کې لوبېدل نو خلکو به راته وویل چې په ورو توپ اچونه کې کریر جوړ کړه. خو زما اراده کوي او غوښتل مې چې په چټک توپ اچونه کې کریر جوړ کړم او هڅه مې دا وه چې یو رول ماډل جوړ سم. فاروقي په نړیوال جام کې د انګلند، نیوزیلند او استرالیا لوبډلو پر وړاندې د لوبو لپاره چمتووالی ښیي او وایي چې هیڅ داسې توپوهونکی نشته چې موږ ترې وډار سو او هیله یې څرګنده کړه چې د نړۍ غوره توپ اچوونکو کې به راسي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست دا چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. دا نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.